أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه چې د خندق د محاصرې په ورځو کې یوه ورځ ټولو مشرکانو یو ځایي هجوم پر خندق وروړی او غواړي چې تر خندق ور واوړي، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د خندق په دفاع داسې مشغوله وه چې حتی د مازدیګر لمونځ ځینې قضا سو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په موجودو اصحابو کرامو کې غږ وکړي چې ستاسې څخه چا د مازدیګر لمونځ تر اوسه پورې نه دی کړی. ډېر نفر پیدا سوه چې تر دغه وخته یې د مازدیګر لمونځ نه ادا کړی. اوس ماښام و، د مازدیګر لمونځ د ډېرو مشغولتیا په سبب قضا سوی و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه نفر سره یو ځای کړه چې لمونځ ځینې پاته سوی و. پس له اودس تازه کولو یې اول د مازدیګر لمونځ په جماعت ادا کړي او بیا یې د ماښام لمونځ ادا کړي. او دا د قضایي لمانځه طریقه ده. که د یو چا څخه لمونځ قضا سو، نو به تر هغه بل وروستني لمانځه د مخه اول د قضا سوي لمانځه قضا راګرځوي، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحاب کرامو سره اول د مازدیګر لمونځ ادا کوي او بیا یې د ماښام لمونځ ادا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه لمانځه په قضا کېدو ډېر خفه سو، تر داسې اندازې چې مشرکانو ته یې شرا وکړه. تاسې ته معلومه ده چې رسول الرحمه صلی الله علیه وسلم هیڅکله و چاته شرا نه کول، مګر په دغه ورځ یې و مشرکانو ته شرا وکړه. امام بخاري د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ وویل: الله جل جلاله دې د دوی کورونه او د دوی قبرونه د اوره ورډک کړي چې موږ یې تر لمر لوېدو پورې د مازدیګر د لمانځه څخه مشغوله کړو. د امام شافعي او امام احمد رحمهم الله په مسند کې راغلي دي چې مشرکانو په خپلو حملو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماپښین، مازدیګر، ماښام او ماخوستن د لمانځو څخه مشغوله کړي او بیا یې ټوله یو ځای ادا کړه. امام نووي رحمه الله د دغو احادیثو د تطبیق دپاره وایي چې د خندق محاصره یوه ورځ نه بلکې څو ورځې وه. نو په ځینو ورځو کې هغسې پیښه سوې ده او په ځینو ورځو کې دغسې. او د دغه ځای څخه موږ ته معلومیږي چې د مشرکانو دغه کوښښ چې تر خندق ور واوړي او د مسلمانانو دغه پرلپسې پیرې او د مشرکانو منع کول څو ورځې سوي دي. مګر دا چې د دوو لښکرو په مابین کې خندق حائل او جلا کوونکی و، نو مخ په مخ او خونړی جنگ نه دی پیښ سوی، فقط د غوښو ویشتل کېده. او دغه د غوښو په ویشتلو کې د دواړو طرفو څخه فقط د ګوتو په شمېر څو نفره وژل سوي دي، چې 6 یې د مسلمانانو څخه وه او 10 نفره یې د مشرکانو څخه وه، چې د مشرکانو په جمله کې 2 نفره په توره وژل سوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې محاصره ډېره شدیده او ډېره دوامداره ده، نو یې داسې اراده وکړه چې دغه ډلې سره ماتې او متفرقې کړي. د دغه مقصد دپاره د غطفان و مشرانو ته چې عیینه ابن حصن او حارث ابن عوف نفر ولېږل. یوازې غطفان د کفارو په لښکر کې 4,000 نفره درلوده، یعنی تقریبا د کفارو نیم لښکر د غطفان څخه جوړ و. نو که چیرې هغه بیرته ولاړ سي لکه د کفارو نیم لښکر چې ولاړ سي او په کفارو کې بې اتفاقي جوړیږي،
نو دغه د غطفانو مشرانو ته نفر ورغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې ستاسې سره وویني. هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په لیدلو او ملاقات کولو راضي سوه. اوس نو عیینه ابن حسن د نورو 4 نفرو مشرانو سره د مسلمانانو وځای ته ورغله او د کفارو په پټه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی سره د بیرته تګ په باره کې خبرې کوي چې تاسې ولاړ سئ، موږ او قریش سره پرېږدئ. هغو ویل ښه دی، موږ بیرته ځو، مګر د دغه رجوع په مقابل کې موږ ته څه شي راکوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د مدینې منورې د میوو څلورمه حصه درکوو. هغو ویل یا د یوه کال دپاره به د ټوله مدینې میوې راکوي، یو کال به د مدینې ټول حاصلات زموږ وي، نو موږ بیرته ځو. غطفان پوهېده چې دلته زموږ اوسېدل فایده نه کوي، مسلمانان په خندق ساتل سوي دي او موږ اصلا د غنیمتو دپاره راغلي یو، نو که دغه غنیمتونه مفت او بې له جنګه په لاس راسي دا خو ډېر ښه کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل د یوه کال د میوو 3مه حصه درکوم او تاسې به ځئ. هغو ویل یا بحث روان و، څو په آخر کې دې نتیجې ته ورسېده چې د مدینې منورې د یوه کال نیمې میوې به دوی ته ورکوي او دوی به ځي. د احزابو څخه به جلا کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم او عیینه پر دغه اتفاق وسو، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دغه اتفاق صحیح دی په دې شرط چې انصار یې قبول کړي، ځکه میوې د انصارو د باغو او د هغو ملک دی. که د انصارو نه وه خوښه بیا نو اتفاق نسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه او سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه راوغوښتل چې دغه 2 نفره د انصارو مشران وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیینه په حضور و دوی ته حال ووایه او ویې فرمایل د دې دپاره چې دغه د کفارو ډلې او احزاب سره وپاشم، نو مې د غطفان د مشرانو سره موافقه وکړه چې د مدینې منورې د یوه کال نیمې میوې به و دوی ته ورکوو او دوی به دغه احزاب پرېږدي او ځي به. تاسې څه وایاست؟ انصار وویل یا رسول الله که دغه وحی وي د الله جل جلاله د طرفه په دغه سره امر سوی وي پر سر او سترګو مو قبول دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل یا وحی نه دی. بیا انصار وویل یا رسول الله په دغه کار کې ستا میل او رغبت ستا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا بلکې دا جنگ او حیله ده، زه دا کار کوم خو په خوښ نه یم. انصار ویل یا رسول الله که دا فیصله د وحیو په واسطه وي موږ یې پر سر او سترګو منو، که وحی نه وي ستا میل او غوښتنه دغسې وي بیا هم موږ ستا رضا او خوښي غواړو، او که چیرې دا د جنگ او حیلې موضوع وي نو یا رسول الله په والله دغو کسانو یعنی غطفان هغه هم ناست او دا خبرې اوري. نو ویل موږ او دغه قوم پر شرک وو او د بوتانو عبادت مو کاوه، خو دوی دا طمع نه درلوده چې د مدینې منورې یوه دانه خرما هم وخوري بې له مهمانۍ یا په رانیولو. اوس چې الله جل جلاله موږ په اسلام سره مکرم کړو او په تا سره معزز کړو، اوس و دوی ته زموږ مالونه ورکو؟ په والله بل شی به نکو ور بې له تورې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی رایه خوښه کړه او ویل کم وخت چې ما ولیده چې ټول عرب تاسې د یوې لیندۍ څخه ولي، نو دا داسې یو کار و چې ما ستاسې دپاره کاوه. او بیا یې وعیینه ته مخ ور واړاوه، ویل یا عیینه تا واورېده؟ اتفاق نسته. عیینه په تعجب کې سو چې دا عجبه قوم دی، دا خلق محاصره دي او د هره طرفه پر دوی تکالیف دي او دا د دوی جواب دی. نو پوه سو چې دا قوم په اساني سره نه تسلیمیږي. اوس چې د غطفان سره صلح او اتفاق ونه سوه، عیینه بیرته د کفارو لشکر ته ولاړی او د هغو سره پاته سو. د کفارو د طرفه محاصره نور هم دوام لري او مسلمانان هم د خندق څخه همیشه دفاع کوي.
د دفاع څخه مقصد دا دی چې اصحاب کرام د خندق پر یوه طرف دي، د خندق د یوه سره تر بله سره تګ او راتګ کوي، او هر وخت چې کفار تر خندق د اوښتلو کوشش کوي دوی یې نه پرېږدي، په غوښه یې ولي، په ډبره یې ولي. دا پیره همیشه او پرله پسې وه. د بلې خوا لوږه او غریبي ده. که څوک ډېر ستړی سي دا ولاړ سي چې یو څه راحت وکړي او نور نفر یې پر ځای ودرېږي او دفاع کوي. ورونو تاسې راسئ دغه حالت پر خپل ځان فرض کړئ. مثلا موږ 300 نفره د ولې پر یوه طرف ولاړ یو او د ولې پر هغه بل طرف زموږ دښمن چې 10,000 نفره دی راته ولاړ دي، کوښښ کوي چې تر ولې راواوړي او موږ ووژني، خو موږ یې ورا اوښتلو ته نه پرېږدو. نو څونه به ستړي یو او څونه به ځغلو او تر کومه وخته به دفاع کوو. ورونو تاسې د مسلمانانو خاصتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حال لږ وسنجوئ او دغه کار یوه ورځ نه و. مشرکان په فکر کې دي چې څنګه تر دغه خندق ورتېر سي. کفارو ته بې له دې څخه چې یو د دغه دوو کارو وکړي بله لار نه ده پاته. هغه دا چې یا به د بني قریظه یهود د دوی سره کومک کوي، د هغو د لارې به مشرکین مدینې منورې ته داخلیږي، یا به داسې لار پیدا کوي چې تر دغه خندق ور واوړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 3,000 نفره دي دا په شروع کې، او د قریشو سره 10,000 نفره لښکر ورسره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې ټول نفر دي د شمال و طرف ته چې هلته خندق دی ولاړ وي، څوک دې نه پرېږدي چې تر خندق ور واوړي، ځکه دا امکان شته چې ځینې مشرکان دي مسلمانان په بله منطقه کې مشغوله کړي او ځینې نور دي تر خندق ور واوړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ټول د خندق ساتنه کوي او د کفارو د رااوښتلو مخ نیسي. هلته ابو سفیان فکر وهي چې څه باید وکړي، خو د ځان دپاره اسانه لار دا وبلل چې د بني قریظه یهود کومک ورسره وکړي. که دغه یهود کومک ورسره وکړي او لار ورکړي د ابو سفیان مشکل حل سو. ابو سفیان په دغه باره کې فکر کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه و یهودو ته نفر ورلېږل چې لکه څرنګه چې معاهد کړی دی خپل طرف ساتي، او په عین حال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودو حرکتونه هم تر نظر لاندې نیولي وه چې کم فرق او تغییر خو نه دی پکښې راغلی، او د مسلمانانو هغه ضعیفه کسان چې په مدینه منوره کې پاته وه لکه ښځې، کوچنیان، سپینږیري او ضعیفه خلق، هغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راټول کړي وه او په داخل کې د مدینې منورې د هغو د حفاظت دپاره په یوه قلا کې سره یو ځای کړي وه. ځکه که په پاشلو او متفرقه کورو کې وي دا امکان شته چې څوک دې حمله پر وکړي، خاصتا چې نر ټوله دلته د خندق په ساتنه مشغول دي. نو د مسلمانانو ښځې او کوچنیان ټوله په یوه قلا کې وساتل سوه. نر څوک نه دي ورسره بې له هغه سپینږیرو ضعیفو خلقو، هغه چې نه جنګ کولی سي نه د خندق ساتنه، چې په دغه ضعیفو خلقو کې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هم و. هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاعر چې په دغه وخت کې عمر تر 80 کلو زیات او ډیر و. هلته ابو سفیان دا فکر وکړي چې د مدینې منورې د یهودو سره د خبرو دپاره ښه لار دا ده چې په خپله یهود خبرې ورسره وکړي، چې مقصد یې هغه د بني نظیر یهود وه چې د مدینې منورې څخه لږ موده مخکې ایستل سوي وه او اوس د ابو سفیان سره په دغه لښکر کې موجود دي. لکه مخکې چې مو درته وویل چې دغه احزاب هم دغه د بني نظیر یهودو سره راټول کړي وه. نو ابو سفیان د بني نظیر د یهودو مشر او رئیس حیی ابن اخطب چې اوس د خیبر د یهودو مشر او رئیس دی او د مشرکانو سره په دغه لښکر کې ملګری دی، د دې دپاره انتخاب کوي چې دی ولاړ سي او د بني قریظه د یهودو سره خبرې وکړي، او هغه په دې راضي کړي چې د مشرکانو لښکر ته لار ورکړي چې مدینې منورې ته داخل سي. حیی ابن اخطب د بني نظیر د یهودو لوی مجرم لکه هغه شامار چې په خپل غار کې پرله اوړي، او په دې انتظار و چې کله به خپل زهر د مسلمانانو په بدنو کې توی کړي، په ډېر شوق د بني قریظه د یهودو د کورو پر طرف ورهیسو.
څو د کعب ابن اسد القرزي چې د بني قریظه د یهودو مشر او رئیس و وقلا ته ورسېدی. کعب ابن اسد هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې دا عهد لیکلی او امضا کړی دی چې که چیرې د ده علیه الصلاة وسلام د یو چا سره جنګ و د بني قریظه یهود به د ده علیه الصلاة وسلام او مسلمانانو کومک کوي، چې دا بیان مو په تفصیل سره مخکې درته کړی دی. اوس حیی ابن اخطب د دغه کعب ابن اسد دروازه ور وټکول. کعب چې پوه سو چې حیی ابن اخطب دی ویل دروازه مور خلاصوي، زه خبرې نور سره کوم. حیی نارې ور وهي وایي زه ستا څخه شی نه غواړم، فقط دغه زما خبرې واوره. کعب ویل نه غواړم چې خبرې دې هم واورم. حیی بیا هم نارې ور وهي. کعب پوهیږي چې د ده مقصد څه دی، پوهیږي چې لار غواړي، مګر کعب د دغه غدر او خیانت د نتیجې څخه بیریږي. خو حیی ابن اخطب ورته ټینګ دی، وایي ته زما خبرې واوره، خبرې را سره وکړه، بیا چې ستا خوښ وي هغه کار وکړه. کعب وایي نه ستا خبرې اورم نه زه خبرې در سره کوم، بیریږم چې زما آخر او نتیجه به هم داسې سي لکه ستا چې د مدینې منورې څخه وایستل سوې. ورونو، اوس به د دغه یهودو د رواج او اصطلاح په باره کې یو څه معلومات درکم. هغه دا چې دوی لکه عرب په فصیحه عربیه خبرې کولې، د عربو لباس یې اغوستی، ځکه دوی په مدینه منوره کې په 100 کلونه تېر کړي وه. ژبه یې عربي وه، که څه هم سوریاني یې زده وه، خو خبرې یې په عربي کولې. د عربو پر قسم یې اشعار ویل، عادات او رسومات یې د عربو وه. نو حیی ابن اخطب د پیغور پر قسم ورته وویل دا چې ته زما سره خبرې نه کوې د هغه سبب دا دی چې ته بخیل یې، ته بیریږې چې زه به ستا هغه یوه ګوله ډوډۍ در څخه وخورم چې تا د ځان دپاره ایښې ده. دغه پیغور پر کعب تاثیر وکړي، ځکه دوی هم لکه عرب پیغور یې نه قبلاوه. ول رای ولی بیا به عرب وایي چې زه بخیل یم. نو حیی قلا ته وردنوتی او ویل زه غواړم چې د بني قریظه د نورو مشرانو سره هم ووینم. خیر، هغه نور مشران هم راټول سوه. که څه هم کعب دغه اجتماع نه غوښته، مګر د مجبوریت په سبب یې دا کار وکړي. حیی ابن اخطب د بني قریظه د مشرانو سره کښېنستی او ویې ویل یا کعب، ما عزت او شرف درته راوړی دی، د قریشو مشران او سرداران مې درته راوستلي دي، غطفان او د هغو سرداران مې درته راوستلي دي، بنو سلیم او د هغو رئیسان مې درته راوستلي دي. دغسې د عربو نورې قبیلې ور یادوي او وایي 10,000 فوج او لښکر مې درته راوستلی دی. دغه ټولو زما سره عهد او وعدې کړي دي چې تر هغو به نه ځي چې محمد او د هغه ملګري ختم نه کړي. محمد څه فایده در رسوي؟ دغه قبیلو ته وګورئ. کعب ابن اسد ورته ویل والله ما ته دې ابدي ذلت راوستلی دی، داسې اورېځې دې راوستلي دي چې اوبه یې توی سوي دي، په هغه کې تالنده او برېښنا وسته او اوبه نه لري. ویحک یا حیی، ما او دغه زما حال سره پرېږده، ما د محمد څخه بې له صدق او وفا بل شی نه دی لیدلی. مګر حیی نور هم کعب د شپیشتو پر درخته خېجاوه تر څو چې په الله سره یې دا عهد او وعده ورسره وکړه. ویل که قریش او غطفان لاړه او په محمد یې څه ونه کړه، زما دې په الله سره قسم وي چې زه به ستا سره ستا په قلا کې پاته کېږم، او هر څه چې تا ته پېښېده ما ته دې هم هغه راپېښ سي. خو اوس دغه موقع د لاسه مور کوه، دغه خبرې ورته کوي څو هغه هم موافقه ورسره وکړه او هغه عهد او وعده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د بني قریظه د یهودو په مابین کې وه هغه یې ماته کړه. دغه عهد او وعده پر یوه ورقه نوشته سوې وه. یهود ور ولاړ سوه، هغه کاغذ یې څیرې کړي او اوس یې دا اراده وکړه چې په عملي ډول سره هغه عهدونه مات کړي چې په دې ډول سره د بني قریظه یهود د مسلمانانو پر ضد د مشرکانو ملګري سوه. ورونو، الله عز وجل د سورة المائده په 2 نمبر آیات کې فرمایي لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا، یعنی خامخا به د مؤمنانو سره په عداوت او دشمنۍ کې تر ټولو خلقو یهود ډېر سخت او شدید وي، او هغه کسان به شدید وي چې مشرکان دي. نو د مسلمانانو اشد دشمنان اول یهود
او بیا مشرکان سوه. د یهودو دشمني د اسلام او مسلمانانو سره همیشه او ابدي ده. زموږ او د یهودو ابدي دشمني په کتاب الله سره ثابته ده. او که نن ورځ یو څوک دا فکر کوي چې یهود او د هغو د لاس آله نصارا د مسلمانانو دوستان دي، هغه څوک یا منافق د دوی د جملې څخه دی یا احمق دی. الله جل جلاله دوی زموږ دشمنان بللي دي او دغه کسان یې دوستان بولي. خیر، یهودو د خپل عادت سره سم خپل عهد او میثاق مات کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسېدی چې په یهودو کې غیر عادي حرکتونه لیدل کیږي، لکه څرنګه چې مخکې مو درته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم استخبارات درلوده چې حالات به ورته راوړل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه سو چې یهود غیر طبیعي حرکتونه کوي، ځانونه و جنګ ته تیاروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد ابن معاذ، سعد ابن عباده چې دغه دوه د انصارو مشران و، او عبدالله ابن رواحه او خوات ابن جبیر و یهودو ته ورولېږل. ویل ولاړ سئ وګورئ چې دغه خبر چې د دغه قوم په باره کې ما ته رارسېدلی دی صحیح دی که یا. که پوه سواست چې یهود پر خپل عهد ولاړ دي، نو دا خبره په ښکاره وکړي او ټول مسلمانان په خبر کړي چې خلق ثابته پاته سي. یعنې دغه 3000 نفر چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دي مطمئن سي. او که وعده ماته کړې وه نو غږ مه لرئ، صرف ماته یوه اشاره وکړئ، زه پوهېږم. اوس چې دغه 2 نفره د انصارو مشران د هغه 2 نفرو په ملګرتیا د بني قریظه و یهودو ته ورغله، د خبرو غوښتنه یې وکړه، غواړي چې خبرې ورسره وکړي. مګر د بني قریظه مشرانو د خبرو په عوض کې ښکنځل او بدویل کول. دغه نفر ورته وویل هغه عهد چې ستاسې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین کې و. یهود ویل رسول الله څوک دی؟ زموږ او محمد په مابین کې نه عهد سته نه عقد. په ښکاره یې وویل چې دوی عهد او وعده مات کړي دي. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه و دوی ته په بدویلو شروع وکړه. مګر سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه منع کاوه او ویل یا سعد، هغه شی چې زموږ او د دوی په مابین کې دی هغه تر ښکنځلو او بدویلو لوی دی. زموږ او د دوی په مابین کې فقط د خولې خبرې نه دي، بلکې تر دغه لوړ کارونه دي. نو د انصارو ډله بیرته و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله. کوم وخت چې هلته ورسېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې څه خبر و؟ دوی ویل یا رسول الله عضل او قاره. فقط دا یوه اشاره وه چې یهودو غدر وکړي. که ستاسې په یاد وي موږ مخکې د دغه 2 قبیلو قصه د ماء رجیع په نامه سره درته کړې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 یا 6 نفره اصحاب کرام یې په غدر او خیانت سره شهیدان کړل. هغه چې عاصم او خبیب پکښې وه، سره د دې چې جوار یې هم ورکړی و او خیانت یې وکړي. نو کم وخت چې دوی ویل عضل او قاره یعنی غدر یا رسول الله، او دا معلومه خبره ده چې په دغه اوسني حال کې د یهودو خیانت د مسلمانانو دپاره ډېر لوی خطر دی، ځکه د دوی په خیانت سره د جنوب شرق لار پر مسلمانانو ورخلاصه سوه او د کفارو لښکرو ته لار ور ایله سوه. خندق بې معنا سو. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوړ آواز سره وویل الله اکبر، د کامیابۍ زیری در کوم. ورونو، تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم و دغه جواب ته متوجه سئ. هیڅوک داسې نه کوي. هلته د غدر او خیانت خبر راغلی، دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم تکبیر وایي، د نصر او کامیابۍ زیری ورکوي. خو په حقیقت کې دا د الله جل جلاله د وعدې تصدیق و. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.